نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بذلهجيب ومنو لسرده عشقوك زلت تفتده ويسوك زلتنا تفتده إذا نهم تاريخ ذلهجيب مشتی چاہتا عرفی ورده در حجین صاحبان عرفات میدان کسی بات عرفه ذی روجی اور ثواب رہا وقتادہ رضی اللہ عنہ روایت ہے واللہ حبیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده بحديث مسلم شريف كلام والله حبيب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم لي اختر ذانهم تاريخ عرفي لجروجي مباركي ذر الله پر مطلق امید لرم لذي وجنبا لذي ببانبا اللہ تعالی فرشی کال گناہونا اور یو راتلین کی کال گناہونا اللہ تعالی مار شاید عرفی روزوں ساتلا راتلین کی کال فرشی کال گناہونا تماشی راتلین کی کال کی اللہ کرنا ذر حجی نهم تاریخ حضرت عرفی ہوئی دنیا کی عرفی یو پکار رہے ہیں بلی منی علماء کتابوں لکھی دی نو دوا یا کڑی مدرسینا بنتلین کتاب پہنے شایشی خامخا تحقیق غواړي هغه دی هغه دنیا کې یو عرفه ده دې خاص فضیلت ته دې سره الله تعالی د پیشي کار ګناونو ما په راتلو مثال سره انسان کوي د بعض علاقو کې درته د عرفه په ورځ نه بعد ټول علاقو کې کلام میدان کوي یا ورو کوي او عرفات ولا سره مشابهت کوي آل دې ذکر کوي او دعاګانې کوي راځي په دا بالکل بیا اصله دې نه او بدعت ته دې نه پرهیز وکړي لازم على خطوة صلاة وافغانستان في افغانستان يدولة بعد توجيه بعد خلق وعبارت ويادرون توجيه ومن عرفات ولا وصل المشابهة بلهيت فجرات بلي اختار دشتوي فجرات لبرك حديث أبو أمام رضي الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي شاهي دون اختارون ولي اختار لي اختار دشتوي ورونه كري عودارن جي تاكي عبادتو کو سمنا نزانا ذاتك اجربو نمر کی باورہ چې ټول خلک زړه باندې کیږي یعنی باورہ بس دا انسان پریشان نه دي ته نه په کوم ورځ نو خلک پریشان کیږي دغه پریشان نو تشریح حدیث ښکارا ده چې دغه شپو عبادت دی د شپو د عبادت او د زیات دوجنه دا د شپو شپې دی چې دا ورناوي چې موږ په اړه لري دا د پنځه شپې دي دغه برکه حدیث د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کوم سره د ذکر عبادت په ذریعہ پنځه شپې هغه شوګرتي دې پر جنت واجب شو هغه پنځه شپې هغه دار چې د هجري اتم شپه هغه د یوه لږه ترویج لارتي شپه دلی اختر شپه ورته په نظم د شعبان شپه دا پنځه شپې د معاذ دي راستي د ساتي د عبادت په پکار کې پنځه شپې مول د پنځه شپې عبادت د تکرار کوي وخاصة من لا سليح ترشفى إن شاء الله رمضان سليح تشتيق خبر دانين بعد هلك دا مبارك أشقاف اللوب وطوق وكثيرة بطران مستر دانا يكرمبوك راسين اوه لاشقاف لغا الله العاصر بجنان بشيء الله العاصر تنسيه بناس تشتشت ناس تشتشت بعد هلك دا مبارك أشقاف بالتاقاقين وكثيرة هذا خلاص بلوكي لا إبادتش دي هذا الله العاصر هذا موسيقى ما فيش فيه من بجرات بازارون تكمل والتسليمين فوضاء عن جناية بازار تفيد مرات تفرما هذا تجيب بازار توفي الشيطان الشيطان بريد شعري إذا الله قلت نفقه زي نجيب حديث رضي الله بازارين إذا بازارين في كتنا كيف الجنوين فيه بازارين إنه سلاسلين بازارين في نهاية هذه بازارين كلها مخبور بكربي بكاميران في الناس نور كتنا كيف الجنوين الإنسان شبيه الجرشوه نين بازار تجيب دا يفت لغا بازار نبغير وحيد بازار تجيب دي بجراجه إذا كي جماعة تراشا الله بطفقه بأنه جديد تكون تجمعها غالجماعتين فأتي سيدي لك تدعية الله دا يسأل خلقم إذا يختش قوة نقرار كل جنيه فأمي جنسيته طول أشباء بغار كثيرة في بي تجارة مكواه وصراء أخمي لأيه جناحة نمكواه جناحة نمكواه بل سرقان فرقواه دا يخلق أكثر بخياريته دا كتنا كتن تفضلتا خامخاني لباس ليه خامخا كتنا كيفي ليه خامخي دا إسراف دي
هذا خلاص من أتم من خيره أنا بكار بهنا خير برالك شيء بريشة برالك خيره وخلاص من أتم من خيره أكثرنا وبعد كذا بيجي إذكار شيء إذكار تفسير أقول كلنا إذكار شيء هاي التفسير وهاي كذا أقول تكلفات بلا شيء إذكار شابتي فزي ما للشيء اللي بيجي منه غير اللي هو بيجي لا تقول له العبد أفضل غير شاعر بيقول ليس العيد لمن لبس الجديه ليس العيد لمن لبس الجديه إنما العيد لمن خاف الوعيد كان سنعت عليه لباسه كفر كله نعم العيد ليس العيد لمن لبس الجديه إنما العيد لمن خاف الوعيد أكثر ذا وترك زانجرون كتير زي ما يختار رضا لكن ما فيه جنون نفترض على غسالة باقي حجمه على نكون سبحانه وتعالى على حجم باقي جاء أخبره إذا مشاليك جاء وما عام خلقهم اللي كما اختار رجلية قرباني بجوه قرباني وغفي وفالي إذا دي سلسل إنك أعمالك وإنسان جنهين نساته نفترض ذات معناه جنهين بقارته شكام بجد جنهين نساته هذا تعالى عملك رسول صلى الله عليه وسلم محمد وآله وأصحابه ورحمتك يا أرحم الراحمين